بسم الله الرحمن الرحیم. د اووم صنف په عربي ژبه کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه به انشاءالله روغ او جوړ یاست. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسیدلی یو په عربي ژبه کې الدرس الثاني. کوشش کوم چې دغه درسونه دا چې ډیر زیات ابتدایي نه دي، که هر هغه څوک چې غواړي موږ سره عربي ژبه د صفر نه زده کړي نو موږ العربیة بین یدیک په همدې یوټیوب چینل کې شروع کړی دی. تاسې کولی شئ پلی لیست ته لاړ شئ، هلته د العربیة بین یدیک کتاب انتخاب کړئ، هلته د صفر نه موږ پیل کړی دی. اما دا د اووم صنف کتاب چې دی کوشش کوم چې زر تر زره ختم کړو، ورپسې اتم صنف، نهم، لسم، یولسم انشاءالله ټول کتابونه به ختمو. نو درسونه ډیر وایو تر څو هغه زده کوونکي چې منځ کې دي هغوی هم دې ځای ته ورسیږو. موږ الدرس الثاني دویم درس دی ما هذا، د ما هذا په هکله. ما هذا چې دی پوښتنه ده، اصلا سوال دی. ما څه، ما څه دری کې وایو چی، ما څه، یا what انګلیش کې ورته what. ما هذا دا، ما هذا دا څه شی دی، این چیست دری کې وایو کنه. ما هذا دا څه شی دی. که دری مې ډیره ټایټه زده وای نو حتما مې دواړو ژبو ته ترجمه کوه، ځکه زموږ ډیری لیدونکي دری زبانه هم دي. ما هذا دا هذا موږ دوی اشارې لرو، یو هذا او بل هذه. هذا چې یو وي او مذکر وي، لکه خالد، حامد، احمد، محمود. هذا. هذه مؤنث لپاره چې یو وي، مفرد مؤنث. هذه فاطمه، هذا احمد. هذا دا مذکر، هذه دا مؤنث. ما هذا دا چی شی دی. هذا بیت دا کور دی. ما هذا دا چی دی، یعنی نږدې دی کنه. هذا. ما هذا دا چی دی. هذا سریر دا کټ دی. ما هذا پاڼه بدله شو. ما هذا دا چی دی. هذا مسجد دا مسجد دی. ما هذا دا چی دی. هذا کرسی دا چی دا چوکی ده. با هغه الفو سوالو. ما هذا. با هذا یو خبره چې دی کتاب ته ډیر ډایرکټ د هر څه نه ور داخل شوی دی، نو ځکه ډیره سخته ده. زه هم ورته حیران یم چې زده کوونکي به د دې نه څنګه اخذ کوي. بیا هم تکراروم، دا کتاب زده کوي هغه څوک چې په مکتب کې دي کولی شي موږ سره العربیه بین یدیک له صفر څخه هم پیل کړي. موږ عربي ژبه کې پوښتنه اوس مجبور یم چې شرح کړم، ځکه موضوع یې غټه را شروع کړې ده. نو سره دې چې موضوع نه وځو هم خو مهمه ده. کله چې موږ پښتو کې و آیا، یعنی پوښتنه ده، آیا ته زده کوونکی، آیا ته استاد، آیا ته لوی، آیا ته وړوکی. پوښتنه دوه قسمه کو، یو هل او بل آیا. وبخئ دواړه مې، یو مې پښتو ویل بل مې عربي ویل. یو دی هل او بل دی مثلا هذا تلمیذ، تلمیذ آیا دا زده کوونکی دی. همدا پوښتنه بل شم کوی شو، بل رقم هم کوی شو. هل هذا تلميذ، هذا تلميذ، هل هذا تلميذ. السؤال دا دی په عربي کې دوړه پوښتنې سي دي. آیا دا زده کوونکی دی. هذا تلميذ آیا دا زده کوونکی دی. هل هذا تلميذ آیا دا زده کوونکی دی. فرق ډیر باریک دی، ډیر بسیط فرق لري. فرق یې دا دی کله چې موږ د نعم او لا مشخصه پوښتنه کوو بیا څه وایو. هل مثلا هل لديك قلم، آیا ته قلم لري. نعم وایا، یعنی واخله. خو یعنی دا هل چې دی د دې جواب صرف په نعم او په لاوي، او دا چې دی دا حتما څه استفسار درنه غواړي، استدلال به کوي. یعنی داسې یو څه خبره ده چې صرف په و او نه باندې کفایت نه کوي، ورپسې به حتما څه منطقي استدلال کوي. نو هذا تلمیذ او هل هذا تلمیذ. نو تاسې ته دا ځای نه دی چې تاسې په دې پوه شئ. ما سره دې دپاره واضح کړ، خصوصا که معلمین یا ښوونکي دا درس ګوري د عربي ژبې
د هل او ا ترمنځ په فرق باندې پوه شي. نو د دې ځای ستاسې موافق، اوس به موافق ته منافق ویلی وی، العیاذ بالله، ستاسې موافق همدا بس دی چې پوه شي چې هل هذا تلمیذ معنا هم دا ده چې آیا دا زده کوونکی دی، او هذا تلمیذ معنا هم همدا ده چې آیا دا زده کوونکی دی. هذا تلمیذ، آیا دا زده کوونکی دی؟ نعم هذا تلمیذ، هو دا زده کوونکی دی. هذا مدرس، آیا دا ښوونکی دی؟ نعم هذا مدرس، هو دا زده کوونکی دی. نعم هو، لا نه. هذا ولد، آیا دا هلک دی؟ ولد عموما موږ پښتو کې هم هلک تقریبا هغه ته وایو چې لږ داسې ځوانکی وي، تقریبا داسې 15 14 14 شاوخوا چې وي که نه. هذا ولد، آیا دا هلک دی؟ لا نه. هذا رجل، خو نن سبا چې دې عمر کې هر څوک دی هغه هم ځان ته هلک وایي، البته دا یو بېله مسله ده، خو هذا رجل دا سړی دی. هذا مهندس، آیا دا انجینر دی؟ لا، د چپن نه معلومیږي چې انجینر نه دی. لا نه. هذا طبیب، دا ډاکټر دی. ګوره هذا اشاره چې چیرته شوې دا ټول نارینه دي، نو هذا دا چا دپاره اشاره ده؟ نارینه لپاره اشاره ده. التدریب الاول، لومړی تمرین دی. اجب عن الاسئله الاتیه، د لاندې سوالونو جواب راوړئ. ما هذا، دا څه دی؟ مفتاح، هذا مفتاح. ما هذا؟ هذا مكتب، دا میز دی. ما هذا؟ هذا سرير. ما هذا؟ هذا كرسي، دا چوکۍ ده. التدريب الثاني، دویم تمرین. ضع أسئلة مناسبة للأجوبة الآتية كما في المثال. د عربي ژبې دویم درس او بیا هم دومره سخت تمرین، خو بیا هم انشاءالله بار بار باید تکراروم. که غواړئ عربي ژبه زده کړئ له صفر نه، العربیة بین یدی کتاب موږ سره شروع کړئ. د دې لپاره نه وایم که څوک دا فکر وکړي چې زه کمپاین کوم یا بل څه، هغه کتاب هم زما دی انشاءالله، دا کتاب هم زما تدریس دی، خو د لارښوونې لپاره عربي ژبه تاسې چې زده کوئ ما ته ثواب را رسیږي، او همدا اوس هم چې وخت پکې مصرفو نو انشاءالله موږ او تاسې ټول ثواب حاصلو، او تر ټولو مهم نیت دی. نو دا جوابونه موږ لرو، دا دي په دې کالم کې یا عمود کې جوابونه شته دی. تاسې ورته څه پیدا کوئ؟ سوالونه پیدا کوئ. سوالونه ورته داسې پیدا کوو. نعم، دلته مثال یې وګورئ. نعم هذا مدرس، هو دا ښوونکی دی. نو سوال به چې په پښتو کې آیا دا ښوونکی دی؟ اوس دا سوال به موږ او تاسې څنګه را جوړو؟ نعم هذا تلمیذ، هو دا زده کوونکی دی. سوال باید څنګه پیدا کوو؟ پښتو کې خو سوال داسې دی چې آیا دا زده کوونکی دی؟ هل هذا تلمیذ، آیا دا زده کوونکی دی؟ خو تاسې حل مه وایئ ځکه چې تاسې نه دی ویلی. هذا تلمیذ، آیا دا زده کوونکی دی؟ نعم هذا طبیب، د دې سوال به څنګه جوړوئ؟ هو دا ډاکټر دی. هذا طبیب، آیا دا ډاکټر دی؟ نعم هذا مهندس، د دې سوال به څنګه جوړو؟ هذا مهندس. ډېر به ښه داسې و چې دا ټول په حل باندې جوړ شوي وای که نه، ځکه مشخص ټول د نعم او لا خبره ده، استفسار پکې نشته په هر صورت. التدريب الثالث، دریم تمرین دی. اجب عن الأسئلة الآتية بالنفي، لاندې سوالونه جواب کوي بالنفي، په نفي سره. نفي څه مطلب؟ یعنی مثبت جواب مه ورکړئ. مثبت جواب څه دی؟ هو. ته دې څوک وایي قلم لرې؟ که مې درته ویل چې مثبت جواب ورکړه، مطلب ورته ووایه چې هو لرم یې. که درته چې منفي جواب ورکړه، چې یعنې که قلم در سره یې ورته څه ووایه؟ نشته، لا. نو منفي جواب چې دی هغه لا دی، نه دی. لکه څنګه چې په مثال کې دی. المثال هذا بیت، آیا دا کور دی؟ لا. ولې لا؟ ځکه چې هلته ویلي دي چې بالنفي مستخدما اداة النفي لا، د لا استعمال سره جواب ورکړئ. هذا صف، دا صنف دی.
هذا قلم آیا دا قلم دی؟ لا هذا مفتاح دا چه دا؟ چابی ده. هذا سریر آیا دا کټ دی؟ لا هذا کرسی دا چه ده؟ چوکی ده. هذا طبیب آیا دا ډاکټر دی؟ لا هذا مدرس دا چه دی؟ ښوونکی دی. انتقالی گو فکر کوم اتمی نمبر صفحه ته التدریب الرابع څلورم تمرین کیو. راځو ګورو څلورم تمرین کې څه دي. استخدم الكلمات التالية في الجمل كما في المثال. شپږ کلمې دي. شپږ کلمې درکړي دا به ټول په مثال کې راولي. مثال کې به استعمال کی. لکه مثال څه دی؟ وبخې په مثال کې به استعمال نه کوي. په جملو کې به استعمال کوي. جدار دیوال، سقف چت، کوټه چت لري کنه. قمیص قمیص، شرټ چې دی شرټ په پتلون سره چې عموما اغوستل کیږي. ما کمیس اغوستلی دی البته جامه والا، پتلون نه. کله چې تاسې شرټ اغوندئ د پتلون سره شرټ ته هم قمیص وایي. قمیص کمیس. مداد مداد رنګ، قلم چې کله لیکئ هغې کې هغه رنګ چې وي کوم هغې ته وایي. مصباح لایټ، ګروپ لایټ لګیږي که نه. جرس زنګ، عموما مکتب کې هغه زنګ راټولي ټنګ ټنګ هغې ته هم جرس وایي. دا کورونو کې چې کله داخل کې وي ګیټ ته څوک راشي بټن وهي ټنګ، هغه هارن چې کوي هغه هم جرس دی. تفریح کې چې کوم زنګ وهي هغه هم جرس دی. سایکل باندې چې څوک هارن وهي هغه هم جرس دی. مثال څه دی؟ جدار، هذا جدار دا دیوال دی. اوس تاسې بغیر په دې درس کې د هذا نه بغیر بل څه ویلي نه دي، نو ټولو ته ویلی شي هذا سقف، هذا قمیص وغیره. جملو کې استعمالولی شي په اسانۍ سره. که سختې جملې وي سختې جملې هم استعمالولی شي. البته تاسې نور څه ویلي نه دي دې درس کې. نو فکر کوم همدا به تاسو ته کفایت وکړي چې هذا جدار، یا که لږې نور هم ښه کوئ جدار استعمال شوی. سقف فی بیتی سقف، زما په کور کې چت شته ځکه چې هر کور چت لري. قمیص انا البس القمیص، زه اغوندم کمیس. نور مخکې نه ځو، تاسې انشاءالله ټول هم دا هذا ورکوي مثال کې. الواجب المنزلي، کورنۍ دنده څه ده؟ اکتب التدریبات الاول فی الکراسه، لومړی تمرین چیرته ولیکئ؟ په کتابچو کې. راځو اتمه صفحه ختمه شوه. په دې کتاب کې به ډېر ډېر درس وایو. که چا کم لوسته نو کولی شي ویډیو سټاپ کړي او ډېر لږ لږ دغه ویډیو چې دی په لږو برخو وویشي. نیمه ویډیو نن وګوري، نیم سبا ته وګوري. خو زه به انشاءالله ویډیو اوږده ډکوم، درس به ډېر وایو. الدرس الثالث، اول او دویم درس مو وویل. نن انتقالي ګو دریم درس ته. ما هذه، ګوره ما هذا ما په هغه ورځ ویل چې کله مذکر ته اشاره کوي دا څه شی دی؟ خو چې مذکر وي دا خالد دی. ما هذا انسان ته اشاره نه کوو. ګوره دې ته ډېر متوجه اوسېږي. داسې نه شم دا څوک دی. ما هذا، ما هذا مطلب دا چی شی دی. کله چې شی وي انسان ته وایو من هذا، دا څوک دی. او ما هذا د شي لپاره استعمالو، د دیوال لپاره هغه څه چې روح ونه لري، غیر عاقل چې ورته وایو. روح نخه، روح اصطلاح غلطه ده ځکه حیوانات هم روح لري. خو هغوی ته موږ نه وایو چې من هذا دا څوک دی. ما هذا، هذا حصان، هذا حمار، دا خر دی، دا اس دی، دا اوښ دی. هغوی ته وایو ما هذا. من هذا صرف د عاقل لپاره استعمالیدلی شي، لکه حتی ملایکو لپاره هم استعمالیدلی شي ځکه هغوی عاقل دي. نو ما هذا دا څه دی چې مذکر وي، او ما هذه دا څه شی دی چې مؤنث وي. ګورئ نن ټول نومونه هم مؤنث دي. دا چې مؤنث څنګه پیژنو، مذکر څنګه پیژنو، انشاءالله په همدې چینل کې زه د نحوې او سر درسونه هم نږدې ورځو کې شروع کوم، هغه بیا تعقیب کړئ. ما هذه دا څه دی؟ هذه سبورة، دا تخته ده. ما هذه، هذه نافذة، دا کړکۍ ده. ما هذه،
هذه خریطة دا نقشه ده نقشه وی کنه ما هذه دا چه ده هذه شجرة دا ونه ده فی الحال تاسی دا آخر کې تای مربوطه چې دا شجرة خریطة تقریبا په دې نه تاسې پوه شئ چې مؤنث اسم دی. نور خبرې پکې ډېرې دي هغه په خپل وخت بعضې نومونه داسې دي چې دا تای مربوطه هم لري خو مؤنث اسم نه دی. خو فی الحال په همدې ابتدایي درسونو کې تاسې په دې پوه شئ چې دغه چې چېرته وي هغه تقریبا مؤنث اسم وي. با اوس بل سوال دا دی ما هذا ما هذه دا څه دی. اوس آیا دا موټر دی هماغسې لکه مذکر اوس مؤنث صیغې دي. هذه سیارة آیا دا موټر دی؟ نعم هو هذه سیارة دا موټر دی. هذه طالبة آیا دا زده کوونکې ده؟ نعم هذه طالبة دا زده کوونکې ده. هذه مدرسة آیا دا مدرسه یا ښوونځی دی مکتب دی؟ لا هذه حدیقة دا باغچه ده. هذه سیارة آیا دا موټر دی؟ لا نه هذه سفینة دا کشتی ده. هذه طبیبة آیا دا ډاکټره ده؟ لا نه هذه ممرضة دا نرس ده. انشاءالله پښتو کې به مرته نرس وایي نه پوهېږم. بعضې خلکو به پخوا موږ هم کمپوټر اورېده نه پوهېږو چې دا رښتیا دي که دروغ دي همدا لفظ دی که نه. که چاته د نرسې نوم پښتو کې زده و نو کولی شي کمنټ وکړي زه به یې هم درنه زده کړم. التدریبات تمرینونه دي. التدریب الاول لومړی تمرین دی أجب عن الأسئلة الآتية بنعم كما في المثال. سوالونه دي د ټولو جواب به په نعم وي او جمله به مخکې مکمله کې لکه مثال کې چې دی هذه معلمة آیا دا ښوونکې ده معلمه ده؟ نعم هذه معلمة. د دې لپاره که تاسو زده کوونکي یاستئ او غواړئ چې د همدې نه دا درسونه ټایټ زده کوئ صحیح یې زده کوئ نو ویډیو سټاپ کوئ سوالونه خپله جواب کوئ بیا ویډیو پلی کوئ چې تاسې زما جوابونو سره مقایسه کوئ چې ستاسې جوابونه صحیح دي که غلط. اول هذه حقیبة آیا دا بکسه ده؟ نعم هذه حقیبة هو دا بکسه ده. هذه سفینة آیا دا کشتی ده؟ نعم هذه سفینة هو دا کشتی ده. هذه خریطة آیا دا نقشه ده؟ نعم هذه خریطة. انتقالی گو دویم تمرین تا. التدريب الثاني أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستخدما أداة النفي لا كما في المثال. لاندې سوالونو جوابونه ورکړئ په نفي سره. پاسم جواب ورکو چې نعم هو او لاندې جوابونه ورکو لا. اولینی مثال وګورئ هذه سیارة آیا دا موټر دی؟ لا نه هذه دراجة دا سایکل دی. سایکل خو به انشاءالله پیژنئ که نه. که چا سره هر رقم پوښتنه پیدا کیږي تاسې کولی شئ بېغمه کوم چې لاندې کمنټ کې هم د یوټیوب چینل کې تاسې بېغمه کمنټ پرېږدئ. زه به انشاءالله تاسې ته کمنټ که امکان یې و هملته به یې جواب کړم که امکان یې نه و بیا به یې تاسو ته په ویډیو بڼه جواب کړم خو انشاءالله جواب حتما لیکم تاسو ته. هذه كراسة لا نه دا کتابچه ده؟ نه هذه مجلة دا مجله ده. هذه تلمیذة آیا دا زده کوونکې ده؟ لا نه هذه معلمة دا ښوونکې ده. هذه مزرعة آیا دا پټی دی؟ مزرعه د زراعت نه اخیستل شوی. زراعت کرکیلې ته وایي که نه او مزرعه هغه ځای چېرته چې زراعت کېږي نو هغه کوم ځای دی؟ پټی دی. پټي کې څه کېږي؟ کرکیله کېږي. هذه مزرعة آیا دا پټی دی؟ لا نه هذه حدیقة دا څه دی؟ باغچه ده. التدريب الثالث دریم تمرین اقرأ ما يلي.
څه چې راځي دا ولوله. المعلم واقف، معلم یا ښوونکی ولاړ دی. مذکر. ګوره اخر کې تای مربوطه چې ورکو نو صفت دی، دا به هم څه شي؟ ګورئ که دا صفت دی که نه د دې یا هغه حالت یې بیانوي، بخې صفت نه دی حالت یې بیانوي. حالت یې بیانوي نو چې کله حالت بیانوي که معلم مذکر وي حالت به هم څه وي؟ مذکر وي. او که معلمه ښځینه وي مؤنث وي حالت به هم مؤنث وي. المعلم واقف، ښوونکی ولاړ دی. المعلمة واقفة، ښوونکې ولاړه ده. ګوره معلم ولاړ، ښوونکې ولاړه ده. یعنی پښتو کې هم فرق کوي. الولد جالس، هلک ناست دی. البنت جالسة، جنۍ ناسته ده. الطبيب قادم، ډاکټر راتلونکی دی، را روان دی، دواړه ویلی شو. الطبيبة قادمة، ډاکټره را روانه ده، راتلونکې ده. التدريب الرابع، څلورم تمرین. اقرأ واكتب. کتاب الکتاب. ما په اوله ورځ تاسو ته وویلې چې یو شرط دی په اسم کې، یا به تنوین خوري پکې به راځي او یا به الف لام پکې راځي. دا امکان نه لري چې الکتابون الورقن، نه دا امکان نه لري. یا به تنوین راځي یا به الف لام راځي. ورق الورق، مکتب المکتب، مدرسة المدرسة، مکتبة المکتبة، کتابخانه ده. معلمة ښوونکې، المعلمة ښوونکې. التدريب الخامس، پنځم تمرین دی. اسأل زميلك عما في الصف، د خپل ملګري نه پوښتنه وکړه څه چې په صنف کې دي. مستعملا ما هذا، دا شان به استعمال کې. ما هذا دا څه دی؟ مذکر ته چې اشاره کوي. ما هذه دا څه دی چې مؤنث ته اشاره کوي. کما فی المثالین، مثلا ته به اشاره وکړې دروازې طرف ته، ملګري ته به ووایې چې ما هذا دا څه دی، یا به درته وایي هذا باب، دا دروازه ده. بیا به بل تختې ته اشاره کوي. ما هذه سبورة، دا تخته ده. کولی شي پکې ته اشاره وکړي. ما هذه، یا به درته وایي هذه مروحة، دا پکی دی. ګورو چې نور درس شته. الواجب المنزلي، کورنۍ دنده څه ده؟ اكتب التدريب الثاني في الكراسة، دویم تمرین چیرته ولیکئ؟ په کتابچه کې. وګورو چې الدرس الرابع هم لولو که نه. یاره نن لپاره هم دومره درس بس ته. انشاءالله ډېر درس مو لوسته، ډېر درس به وایو. که تاسې درس کم لوسته کولی شئ ویډیو نیمایي کې سټاپ کړئ، بل درس بیا بله ورځ ولرئ. یو ځل بیا تکراروم، که چا دا چینل سبسکرایب کړی وي ښه خبره ده، بیا مه سبسکرایب کوئ چې بیرته به خبره ګډه وډه شي، ان سبسکرایب به شي. نو لاندې په سره کرښه د ښي طرف ته لاندې وګورئ، سبسکرایب لیکل شوی دی. که ایډي ورسره نه سبسکرایب یې کړئ، د ټالۍ یا د زنګ نښه باندې کلیک وکړئ. همدا شان هغه ملګري چې پیژنئ او غواړي عربي ژبه زده کړي دا چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله په راتلونکي کې به نور هم د عربي ژبې کتابونه، د نحوې او صرف، ګرامر او قواعد او د املا اصول به هم سره لولو. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في النشر المقبلة في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.